خبر اوکراین جګړې په افغانستان کې تیلو او غازو بیې ټیټې شوې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهار کلی کوم. په اوکراین کې د جګړې او په روسیې کې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو لامل شوی چې په افغانستان کې د تیلو او غازو بیې په کمساري ډول ښکته شي. د کابل ځینو اوسیدونکو په وینا هر لیټر پټرولیم بیه تر 15 او هر لیټر غازو په 10 افغانۍ ښکته شوې ده. خو د همدو بندیزونو بیا لامل شوی چې پر اروپایي هیوادونو کې د تیلو او غازو بیې په بسیاري ډول لوړه شوې ده. د کابل اوسیدونکو وایي څه موده وړاندې هر لیټر تیلو بیه تر 90 افغانۍ پورته شوې وه، خو اوس هر لیټر تیلو په 15 افغانۍ ټیټه شوې ده. د غازو بیې په هکله ویل کېږي چې په 1 کیلو له 15 څخه تر 15 پورې ښکته شوې ده. د اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې صنعتونو بیو ښکته کېدو لامل په روسي لویدیځو هیوادونو بندیزونه دي. د کابل تیلو پلورونکي وایي د هر ټن تیلو بیه له $110 څخه تر $800 راښکته شوې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.